سلامونه وخت مو بخیر له مالان میډیا څخه وروستیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. په یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوړه ملګرتیا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پایلیزو توپوهونکو رحمان الله ګوربز ابراهیم ځدران د بنگلادیش پر وړاندې د روانې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې د لومړۍ وکټې لپاره د سترې ملګرتیا له جوړولو وروسته په یو ورځنیو سیالیو کې د تر ټولو اوږدې ملګرتیا کارنامه هم په خپل نوم کړه. دواړو په ګډه په 2010 میلادي کال کې د سکاټلند پر وړاندې د کریم صادق او محمد شهزاد د 213 ناسوریدلو منډو د ملګرتیا ریکارډ مات کړ او په یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان لپاره د ملګرتیا نوې کارنامه جوړه کړه. د یادولو وړ ده چې رحمان الله ګوربز او ابراهیم ځدران په 50 اوریزو سیالیو کې د نړۍ دویمه او اوږده ملګرتیا ثبت شوه. د بادغیس ولایت د والیبال فدراسیون استازي د ورزشي ادارې په همکارۍ څو ورځې مخکې د 10 ټیمونو ترمنځ سیالۍ پیل کړې. دغه سیالۍ د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې ورزش د ځوانانو د هڅونې په مقصد پیل شوې وې. د دې سیالیو پایلوبه د کندال کلي او مزار شیخ کلي د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې د کندال لوبډلې لومړی او سیالۍ لوبډلې دویم مقام خپل کړ. په پای کې هغه انعامونه چې په پام کې نیول شوي وو په ګټونکو لوبډلو وویشل شول. د هرات ولایت د فوټبال فدراسیون د اساسو لخوا د هرات ولایت د فزیکي زده کړو او ورزش ریاست په همکارۍ د فوټبال سیالۍ چې څه موده مخکې د 9 ټیمونو ترمنځ پیل شوې د عقاب زاول ټیم په اتلولۍ سره پای ته ورسېدی. په هغه مراسمو کې چې په همدې مناسبت د شینډن په ولسوالۍ کې جوړ شوي وو د هرات د بدني روزنې او سپورټ رئیس محمود مشفق او د فوټبال فدراسیون استازو برخه اخیستې وه او د ګډون کوونکو لوبډلو هرکلی وکړ. د دې تورنمنټ وروستۍ لوبه د سهیل شینډن او عقاب ځاځي لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې د عقاب زاول لوبډلې سیال لوبډلې ته د 1-0 په توپیر ماته ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. د والیبال سیالۍ د لوی اختر په مناسبت د شل لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ 2 اونۍ وړاندې د غزنی ولایت د ورزشي ادارې په هماهنګۍ په جاغوري ولسوالۍ کې ترسره شوې او د عقاب بابا لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د عقاب بابا والیبال لوبډلې په پایلوبه کې د ساقب پی وی سی والیبال لوبډلې سره سیالي وکړه چې په پایله کې د عقاب بابا لوبډلې وکولای شول خپل سیال ته 3-0 ماته ورکړي او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. د غزنی ولایت د ورزشي ادارې د استازي لخوا غوره لوبډلو ته کپونه، میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د میدان وردګ ولایت د ورزش امریت او والیبال فدراسیون په همغږۍ په مرکز میدان ښار کې د 10 لوبډلو په ګډون د والیبال تشویقي سیالۍ د نیک کلب لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د نیک کلب او ملاخیل لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې 3-1 میدانونو په توپیر د نیک کلب لوبډلې وګټله. د دغو لوبو موخه د ځوانانو ترمنځ اتحاد، اتفاق او ورزش ته وده ورکول دي. په پای کې لومړی مقام، دویم او دریم مقام ګټونکو لوبډلو ته کپونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د فوټسال اختریز جام سیالۍ چې د پاروان ولایت د ورزش امریت په مرسته د دې ولایت د فوټبال فدراسیون له لوري د چنګاښ په 14 نیټه د چاریکار ښار په صادقي لوبغالي کې د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي. تېره ورځ د وحدت خواجه سیاران لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د وحدت خواجه سیاران، یاران صادقي، پروان یونایټډ او آرمان میهن لوبډلو ګډون درلود. د یادو سیالیو په پایلوبه کې د وحدت خواجه سیاران لوبډلې 4 ګولونو په توپیر یاران صادقي لوبډلې ته ماته ورکړه او د دې سیالیو اتلولي یې خپله کړه. همداراز یاران صادقي لوبډلې دویم مقام ترلاسه کړ. په پای کې د پروان د ورزش امریت او د دې ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤلینو له لوري اتلې لوبډلې او غوره ورزشکارانو ته کپونه، میډالونه او ستاینلیکونه هم ډالۍ کړل.
د غزنی د جغتو ولسوالۍ اړوند د جرمټو کلي په ورزشي ډګر کې د بدني روزنې او سپورټ امریت له لوري د جغتو او سراب کلیو د 12 لوبډلو ترمنځ د اختر په مناسبت پیل شوې د فوټبال سیالۍ چې شپږ ورځې وړاندې پیل شوې د شهید پرور محمد لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پای لوبه کې د شهید پرور محمد لوبډلې د رمزي لوبډلې پر وړاندې یو پر یو مساوي لوبه وکړه چې وروسته بیا په پینالټۍ کې د 4-5 په توپیر د شهید پرور محمد لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدی او رمزي لوبډلې دویم مقام خپل کړ. په ورته وخت کې علل سینا د غوره لوبغاړي، مرتضی د غوره ګول ساتونکي او زمان سلطاني د سیالیو د غوره لوبغاړي لقب ترلاسه کړ. د کوروش یا رستمي غېږنیونې یا د اونیزه سیالۍ د کندوز د ورزش ریاست او کوروش فدراسیون په همغږۍ د سید فرید آغا په مالی ملاتړ د مرکز او ولسوالیو د لسګونو پهلوانانو ترمنځ د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د دغه سیالیو پر مهال د جمناستیک فدراسیون ورزشکارانو له لوري بېلابېل نمایشي حرکتونه هم اجرا او نندارې ته وړاندې شول. د یادو سیالیو موخه د کندوز ولایت ولسونو ته د سالم تفریح برابرول دي. په پای کې د ورزشکارانو د تشویق په موخه غوره او مخکښو لوبغاړو ته مادي او معنوي جایزې هم ورکړل شوې. د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ د ماڼو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د ننګرهار ولایت د ورزش ریاست له لوري په چپرهار ولسوالۍ کې چې د دې ولسوالۍ د کلیو د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې د ماڼو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه سیالۍ پایلوبه د ماڼو او ګلشن آباد لوبډلو ترمنځ وشوه چې د ماڼو لوبډلې د 3-0 میدانونو په ګټلو سره خپل سیال لوبډلې ته ماته ورکړه او د دې سیالیو اتلولي خپله کړه. یادو سیالیو شپږ ورځې دوام وکړ. او د رسنیو د راپورونو له مخې د سعودي عربستان النصر کلب د برازیلي اوتاویو وینګر د ګمارلو لپاره د پورټو کلب سره خبرې اترې پیل کړې دي. د ریال سشتمن کلب په دې لټه کې دی چې د پورټو برازیلي اسطوره استخدام کړي. پرتګالي کلب له النصر څخه د خپل اسطورې د خرڅلاو لپاره 40 میلیونه یورو غوښتي دي. النصر په دې فصل کې رونالډو لري. د ریاض ژیړ ټیم تېره اونۍ د انټر سټار برویز ویچ ښکار وکړ. اوتاویو په پروتو کې د مهدي ترمي د ټیم ملګری دی. د سعودي نورو ټیمونو مشهور اسطوري لکه کریم بنزما، کانته، کولیبالي، فیرمینیو او جرارد استخدام کړل.